السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو امید لرم چې ټول بخیر او خوشحاله به یئ او الله تعالی دې تاسو همیشه خوشحاله ساتي. دوستانو نن ان شاء الله سبق نمبر 6 دی. سبق نمبر 5 به تاسو زده کړی وي. اوس دا ډېر اسان سبقونه دي. سبق نمبر 6 دی هغه نن دی پروت زیر. اوس خو موږ زبر زیر پیش ته خو موږ پیژندلي حرکات موږ پیژنو چې زبر زیر پیش ته حرکات وایي. نن دی زیر. دا زیر چې دا همیشه د حرف د لاندې وي. دا لیکلي ګورئ دغه نښه چې کومه ښولې وای دې نښې ته پروت زیر ویلی شي. پروت زیر همیشه د پاره حرف د لاندې وي. د کوم حرف د لاندې چې پروت زیر وي خوله او اواز به پرې ښکته کو او راکاږو به نه. لکه موږ چې با زیر بي خوله او اواز پې ښکته شي او راکاږو به نو. دا زبر زیر پیش دا مطلقا به موږ په قرآن مجید کې نه په قاعده کې دا به هېڅکله هم راکاږو نو. نو با زیر د دې جوړ دی او بي د دې روان دی. اوله طریقه صرف جوړ دا خو زه تاسو ته دغه طریقې ځکه وایم چې تاسو په خپله هم زده کوئ ماشومانو ته یې هم وښایئ. ګوره همزه زیر با زیر تا زیر ثا زیر جیم زیر ح زیر خا زیر دال زیر. اوله طریقه دا وه. دویمه طریقه جوړ او روان دواړه. همزه زیر ای با زیر بی تا زیر تی ثا زیر ثی جیم زیر جی ح زیر حی خا زیر خی دال زیر دی. دریمه طریقه صرف روان لکه ای بی تی سی جی حی خی دی ذی ری زی سی شی صی ضی طی ضی عی غی فی قی کی لی می نی وی هی ای یی. اوس دغسې مشکل حروف پکې هم دې کې ورکړلي چې تاسو صحیح وپېژنئ. ګورئ تی طی ثی سی صی دغسې ثی جوی بسر سی صی ذی د جوی بسر زی ضی ضوی ای عی هی حی فی. دا اوس مشق دی وای د پروت زیر مشق. اوله طریقه صرف جو طا زبر فا زیر قاف زبر فا زبر لام زیر میم زبر. زه به لږ ازاد ویم ویډیو بیا ډېره اوږدېږي. تاسو ښکلی د خپل د ویښه پورې پوره کوئ. عین زبر میم زیر لام زبر سین زبر میم زیر عین زبر. دویمه طریقه جوړ او روان دواړه. طریقې هم زه تاسو دا ویم لکه اوله طریقه وایي صرف جوړ لکه صرف موږ جوړو ده. دویمه طریقه جوړ او روان دواړه هم به یې جوړو هم به یې روانو. ګورئ طا زبر طا فا زیر فی طافی قاف زبر قا طافیقا فا زبر فا لام زیر لی فلی میم زبر ما فلیما عین زبر ع میم زیر می عمی لام زبر لا عامیلا. اوس درېیمه طریقه چې ده هغه دا ده. درېیمه طریقه صرف روان ډایرکټ به یې روان وي. ګوره طافیقه فلیمه دغسې راکاږئ څه به نو ښه دا زبر زیر پیش نه راښوده کېږي. عامیله سمیعه شهیده تبیعه حفظه کلیمه عامیه حمیله عاهده وسعه بریقه اذینه نکیره. دوستانو ویډیو خپل دوستانو سره ډېره شیر کړئ چې هغو ته هم فایده والي او خپلو ماشومانو ته یې ضرور وښایئ. ما له راکړئ اجازت والسلام.